په الاسکا کې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو لیدنه. د دغې لیدنې د بحث منځپانګه د اوکراین د جګړې په پای ته رسېدو راڅرخېده. خو له 3 ساعته خبرو وروسته هم دواړه لوري کومې پایلې ته ونه رسېدل. که څه هم ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ویلي چې ځینې پرمختګونه شوي، خو دواړو ولسمشرانو د دې پرمختګ له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. په الاسکا کې د المندروف ریچارډسن پوځي اډې ته د پوتین تر رسېدو وروسته د امریکا له لوري د هغه پر سرې غالۍ او جنګي الوتکو په الوتنې سره هرکلی وشو. شنونکي په دې باور دي چې دغه لیدنه او امریکا ته د پوتین دا سفر لویدیځ ته د هغه د کلونو د انزوا د پای ټکی دی. دواړو ولسمشرانو شاوخوا 3 ساعته ناسته وکړه او له ناستې وروسته له مخکې چمتو شوې ویناوې واورولې، خو د خبریالانو پوښتنې یې بې ځوابه پرېښودلې. پوتین وویل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره لومړی باید اصلي عوامل له منځه یوړل شي، او پر اوکراین او اروپایي ټولنې یې غږ وکړ چې د خبرو او مذاکراتو پروسه دې نه خرابوي. دا چې یو باثباته او اوږدمهاله هوکړې ته ورسېږو، باید ټولې ریښې او اصلي عوامل له منځه یوسو. موږ څو ځله ویلي چې د روسیې ټول مشروع امنیتي اندېښنې باید په پام کې ونیول شي او په اروپا او ټوله نړۍ کې عادلانه امنیتي توازن رامنځته شي. زه د ولسمشر ټرمپ سره موافق یم، لکه څنګه چې هغه نن وویل د اوکراین امنیت باید تضمین شي. موږ چمتو یو چې پر دې مسلې کار وکړو. ټرمپ هم یاده لیدنه ډیره ګټوره وبلله، خو ټینګار یې وکړ تر هغو چې وروستۍ هوکړه نه وي شوې، هیڅ ډول هوکړه شونې نه ده. پر ډیرو مواردو موافقه وشوه. دا چې یو باثباته او اوږدمهاله مهمې موضوعاتو په اړه لا هم واټن لرو. کومه هوکړه نه ده شوې، خو هوکړې ته رسېدل ویلي چې د روسیې ټول مشروع امنیتي اندېښنې باید په همدې حال کې ډونالډ ټرمپ د ناستې له پای ته رسېدو وروسته فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې ولادیمیر پوتین د جګړې د پای ته رسېدو غوښتونکی دی، او ټینګار یې وکړ چې وروستۍ پرېکړه د اوکراین د ولسمشر په لاس کې ده، او هغه ته یې هم پیغام ورکړی چې باید هوکړه وکړي. ټرمپ له خپل روسي سیال سره د احتمالي بلې لیدنې خبره هم وکړه، او پوتین هم ټینګار وکړ چې دا لیدنه باید په مسکو کې ترسره شي، چې ښایي د اوکراین ولسمشر هم پکې ګډون وکړي. بلخوا د الاسکا له ناستې وروسته د بریتانیې لومړي وزیر او د اروپا نورو مشرانو د امریکا له ولسمشر او د اوکراین له ولسمشر سره خبرې کړې دي. کیف هم اعلان وکړ چې زلنسکي له ټرمپ سره اوږدې خبرې اترې کړې دي. له دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې ډونالډ ټرمپ او پوتین به د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي، او په دې خبرو کې د روسیې تر ولکې لاندې د اوکراین خاورې هم شامل دي چې په اړه به یې خبرې وشي، او دغه راز هغه امنیتي تضمینونه چې اوکراین باید له لویدیځو هیوادونو سره هیڅ ډول تړاو ونه لري، او پر مسکو د لویدیځو بندیزونو خلاصون او د بندیانو د تبادلې موضوع هم ټاکل شوې وه چې د دې لیدنې د بحث برخه وي.